موبایل استعمالوئ جیمینای پکې نه لرئ. تېره ویډیو ما جوړه کړې وه، هم که نه یې لیدلې چینل ته لاړ شئ کتلی شئ ویې ګورئ. هغه وایي چات جي پي ټي په باره کې. اوس درته وایم جیمینای چې دی دا د زیاتره انډرایډ موبایلو کې ده، خو آیفون کې هم کار کوي، په زیاتره موبایلو کې کار کوي. دا څه شی دی؟ دا هم یو اپلیکیشن لکه چات جي پي ټي غوندې ډېر زبردست دی. که څوک غواړي چې دغه نه کومک والي، پښتو ژبه پکې په ویلو باندې صحیح تر اوسه نه ده جنریټ شوې، خو لیکلی شی پکې او ښه ښایسته جواب درته درکوي. زه درته وړوکی یو مثال ښیم. ښه، دې ته وایي جیمینای. دلته وګورئ، دې باندې چې کلیک وکئ، دې ته ما یو سوال اچولی و تر مخکې ځل صرف د ټرایل دپاره. زه ډېر وخت نه استعمالوم، خو ډېر زبردست دی. دلته ما ورته لیکلي د افغانستان د ملي بیرغ قدامت ما لیکلی، خو اصل کې قدامت غلط مې لیکلی، په پی مې لیکلی ده. نو دلته ټول ماته د افغانستان د بیرغ هغه تاریخ په اړه ویلي چې مثلا دا څومره وخت اخ شوی، څه سمبول لري، څه شی لري، تاسو دلته کتلی شئ. نو د جیمینای دا هغه دی. دلته درې اپشنه ورکوي چې یو د وایس دی، دا رقم وایس اخ کوي، کولی شي خبرې وکړي. که تاسو په بله خارجي ژبه پوهېږئ، انګلیش، جرمني، فرانسوي، ډېر ښایسته جواب درکوي. دلته د عکس هغه دی او دلته هم د میکرافون دی، کولی شي میکرافون باندې کلیک وکړئ، دې چې کې لیکنه کوي. مثلا که تاسو عکس ورته اپلوډ کوئ، عکس هم درته اخ کوي، ترجمه کوي یا کوي، او دا میکرافون هم کوي. او دلته باره که کلیک وکړئ، د افغانستان ملي بیرغ فدامت د افغانستان انشای یعنې په پښتو یې درته وایم، خو لږ زره غلطیانې شته پکې، خو بیا هم ډېر زبردست دی. نو که تاسو جیمینای تر اوسه نه استفاده کړې، لطفا ډاونلوډ یې کړئ. ډېر زبردست دی او ستاسو دپاره په بعض ځایو کې ډېر کومک کولی شي. لکه څوک درس وایي، هغه وایي سټډي کوي، یا سوالونه موالونه پرې حل کوي، یا د تاریخ په باره کې یا د کلتورونو په باره کې ډېر کومک درسره کولی شي. بس دوستانو، که ویډیو چینل هم نه وي فالو کړی، حتما درسره فالو کړئ. او نور هم داسې ویډیوګانې که غواړئ خوښه کړئ، نو ویډیو سره سیو کړئ، دوستانو سره شیر کړئ. تر